ملګرو سلامونه مې واخلئ. راحت خان یم. دا وخت زه د ضلع بډګرام د سانګرا په بر کنډو کې ناست یم او ما سره خوا کې برخ څنګ په څنګ ناست دی اسامه خان. منګه نن په د بډګرام په علاقه په سانګرا په کنډو کې منګه تاسو ته مخامخ راناست یو. تاسو ګورئ د راحت یوټیوب چینل او موږ راغلو د راحت په یوټیوب چینل ته. نو تاسو سره منګه نن یو زموږ د علاقې یو ځوان علاقې یو ښکلی یو ځوان دی چې هغه په د رباب او په دغه کې یو مشهور او په دغه کې یو مخکې لوغاړی دی او راحت داسې یو اواز دی په دې علاقې له چې دا زموږ یو فخر دی، زموږ د فخر بډګرام دی. او د راحت چې دی راحت په شان له زه په دې علاقې کې نور موږ څوک نه وینو چې راحت په شان له دا ټیلنټ خدای هر چا له ورکړی، خو دا ټیلنټ هر چا له خدای نه ورکړي. دا یو د شوق دی او د زموږ د علاقې ثقافت دی او زموږ د ثقافت د پښتنو ثقافت دی. او دا رباب دا خو د ډېر پخوانی د پښتنو ثقافت دا یو ورثه ده موږ څخه. او نن به موږ راځو تاسو سره خپل رور خپل خوږ ملګری او زموږ د علاقې زموږ فخر بډګرام فخر رشمیره جناب راحت سره موږ خبرې کوو. السلام علیکم راحت وروره. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې؟ ښه الله شکر. ته څنګه یې؟ په خپله ښې جوړې؟ خیر دی یامن دی. زه تاسو سره دا سوال کوم، تاسو ته یو مخکې ټاپک دا سوالونه एकदम دوی چې تاسو دا دغه رباب او دا شوق تاسو کله پیدا شو او دا تاسو چاته وکړل چې تاسو شوق پیدا شو؟ دا خو زما ډېر مخکې نه شوق پیدا شو. زه چې کوم د سکول وخت وم خو هغې نه وروسته تقریبا میټرکه پورې ما لږ ډېر رباب زده کړو خو دومره زیات شوق مې ورته نه و. خو هغې نه وروسته میټرک چې ما وکړو هغې نه وروسته ورته بیا زما شوق پیدا شو. هغې نه وروسته مونږ بس دغه قصه ده روانه ده نو بس شوق دی بس دغه کو کله یو اختر کې بل اختر کې نور داسې خاص مونږ داسې پروفیشنل نه یو خو بس شوق دی شوق کوو. ستاسو دا خبرې ماته ډېر ښو لګې دي. نو کور نه د پلار غړ نه د رور غړ نه څه مشکلات خو تاسو ته نو په دې ټیلنټ په دې شوبې کې تاسو ته څه مشکلات خو نه دي پیدا شوي دي؟ فیملی طرف نه خو ډېر زیات مشکلات دي. دا خو فیملی ډېر زیات بد ګڼي او اجازت نه راکوي. موږ خو بس دا شوق و پټ په پټه کله نه کله اختر کې چکر له راشو نو داسې چې رباب زه راوړم نو کور نه ډېر په ګټونو باندې پټوم او ډېر په مشکلاتو سره موږ داسې پروګرام له راځو. کله کله ملګري پروګرام جوړ کړي نور داسې خاص موږ داسې پروفیشنل نه یم خو بس شوق دی بس. جی نو زمونږ دا یو فخر دی. دا تاسو ته موږ وښیو زمونږ رور راحت ملنګ. نو دا یو زمونږ ورثه ده او موږ له پکار چې د دې قدر وکړو د دې عزت وکړو. کور فیملی طرف نه سپورټ راحت ته اگر میلاو شي زمونږ د خلکو طرف نه راحت ته سپورټ میلاو شي او راحت ته دا میلاو شي ډاډ میلاو شي نو زما یقین دی چې راحت به زمونږ د پښتنو یو ډېر غټ راتلونکی په دور کې د راتلونکي په نسل کې راحت به یو ډېر مخې ته او ډېر اعلی قسم دغه چې دی راحت به دا جوړ شي. نو ملګرو ټپه چې کومه زموږ د کلتور یوه روښانه هنداره ده دغه ټپه ایجوکیټډ لاړ ته او که یونیورسټۍ د دروازو د درشلو نه راپورته شوه او هر چا ورله غاړه ورکړه یقینا چې دغه دعوه خو په کار نه ده او اسامه او زه ورسره هم ټل شوم نو دغه یو څو ټپې دي. دغه ټپه ایجوکیټډ لاړ ته نو دغه ټپونه خوند واخلئ چې څومره خوند ترې اخیستی شئ او څومره مینه. او زما دې څه وکړل چې لاړې او لاړې زما دې څه وکړل چې لاړې په ځان دې ورکړه د یارانو محفلونه او خلک چې چرسوس کې نشه شي نشه شي خلک چې چرسوس کې نشه شي او زه چې د یار غېږې لزم نو ناشه شمه او بیا به نری جامې ونه کړم او نه کړم بیا به نری جامې ونه کړم او پرون بارانو جانان ټوله ولیدمه او زما د علم په کار نه دی او نه دی زما د علم په کار نه دی او د اباسین چپې د یو څه کتابونه